سلامونه او نېکۍ درنو ملګرو، هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینډوز 11 نننۍ درس ته. لکه څرنګه تاسو ښه پوهېږئ په تېر درس کې موږ تاسو د وای فای او بلوتوت آپشنونه ولوستل او په دې وپوهېدو چې څنګه خپل کمپیوټر د یو انټرنیټي شبکې سره وصل کړو او په دې هم وپوهېدلو چې څنګه خپل د کمپیوټر له لارې یو سیس یا هم یو فایل بل کمپیوټر یا هم بل موبایل ته واستوو د بلوتوت له لارې. په دې درس کې به موږ تاسو د انسټالډ اپ آپشن باندې خبرې وکړو او په هغې باندې پوهاوی ترلاسه کړو. راځو لومړی په دې باندې خبره کوو چې څنګه انسټالډ اپ یا هم د اپلیکیشنونو آپشن ته لاسرسی ترلاسه کړو. یوه لاره دا ده چې خپل د کمپیوټر په کیبورډ کې وینډوز ایکس پریس کړو او انسټالډ اپس باندې کلیک وکړو. کله چې موږ انسټالډ اپس باندې کلیک وکړ نو وګورئ موږ ته راسن د سیټینګ په برخه کې د انسټالډ اپس آپشن یا هم هماغه وینډو خلاصه کیږي. او که چیرې موږ دوباره راشو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړو او په سټارټ مینو کې که چیرې موږ ګورو سټارټ سیټینګ لیکل شوی دی نو موږ راځو په سیټینګ باندې کلیک کوو او په سیټینګ کې موږ راځو په انسټالډ اپس باندې کلیک کوو. کله چې موږ په انسټالډ اپس یا هم اپس باندې کلیک وکړ نو وګورئ دلته موږ ته یوه بله صفحه خلاصه کیږي او موږ انسټالډ اپس باندې کلیک کوو. وګورئ هماغه صفحه موږ ته خلاصه کیږي. اوس که چیرې موږ ګورو په انسټالډ اپس په برخه کې موږ سره لومړی یو سرچ باکس شته چې په دې سرچ باکس کې موږ کولی شو چې مختلف شیان سرچ ورکړو او هغه پیدا کړو. مثلا موږ یوټیوب سرچ ورکړو. کله چې موږ یوټیوب سرچ ورکړو نو وګورئ یوټیوب موږ ته ظاهریږي او ښکاره کیږي. او که چیرې موږ مثلا سرچ ورکړو فیسبوک، کله چې موږ فیسبوک سرچ ورکړو نو وګورئ فیسبوک موږ ته خلاصه کیږي یا هم فیسبوک موږ ته ښکاره کیږي. نو د دې سرچ باکس له لارې موږ کولی شو چې هغه اپلیکیشنونه چې موږ څخه ورک شوي دي یا هم موږ نشو پیدا کولی هغوی نو دلته یې سرچ ورکړو او هغه پیدا کړو. او بل وګورئ دلته موږ سره لی اوټ شتون لري، مثلا لیست لی اوټ ده یا هم ګریډ لی اوټ ده یا هم ټایل لی اوټ ده یا هم ټایل ویو ده، ګریډ ویو ده او لیست ویو ده. اوس که چیرې موږ راشو په ګریډ ویو باندې یا هم ګریډ لی اوټ باندې کلیک وکړو نو وګورئ د انسټالډ اپس په برخه کې ټول اپلیکیشنونه د ګریډ ویو یا هم د ګریډ لی اوټ په طریقې سره تنظیم کیږي. او که چیرې موږ راشو په ټایل ویو باندې کلیک وکړو نو وګورئ ټول اپلیکیشنونه د انسټالډ اپس په آپشن کې د ټایل ویو یا هم د ټایل لی اوټ په طریقې یا هم د ټایل لی اوټ په شکل سره تنظیم کیږي. نو موږ کولی شو چې د دې دریو مختلفو لی اوټونو څخه ګټه واخلو. بل موږ سره وګورئ فلټر بای لیکل شوی دی، یعنې دغه اپلیکیشنونه چې په انسټالډ اپ په برخه کې شتون لري د څه شي په واسطه فلټر شي، د آل ډرایوز یعنې زموږ په کمپیوټر کې چې هر څومره ډرایوونه دي د هغوی په واسطه فلټر شي یا هم د سی ډرایو څخه چې زموږ د خپل کمپیوټر ډرایو ده د هغې په واسطه فلټر شي. نو موږ کولی شو چې هر ډرایو یا هم هر کوم بل ډرایو چې وي دلته لیست کیږي او موږ کولی شو چې د هغې ډرایو په واسطه خپل د کمپیوټر د انسټالډ اپس آپشن اپلیکیشنونه فلټر کړو. بل موږ سره سورټ بای لیکل شوی دی، مثلا موږ غواړو چې همدغه اپلیکیشنونه د څه شي په طریقې سره تنظیم کړو. لومړی دا دی چې د نیم ای ټو زیډ یعنې د نوم یا هغه اپلیکیشنونه چې په ای باندې شروع شوي دي هغوی باید سر کې راشي او هغه چې په زیډ باندې شروع شوي هغوی باید په آخر کې راشي. دا نو وګورئ اوس همدغه آپشن انتخاب شوی دی او چوز شوی دی. اوس که چیرې موږ راشو زیډ ټو ای یا هم د دې معکوس انتخاب کړو نو وګورئ ټول اپلیکیشنونه به سرچپه شي. هغه اپلیکیشنونه چې په ای باندې شروع شوي وي هغوی به په آخر سر کې راشي. مثلا وګورئ لومړی ایسر پروډکټ رجسټریشن په سر کې راغلی او اوس که چیرې کله چې موږ زیډ ټو ای انتخاب کړ نو وګورئ ایسر پروډکټ رجسټریشن په آخره کې راغی او هماغه ترانسلیټر یا هم
د کوم اپلیکیشن له لارې چې موږ کولی شو چې د خپل کمپیوټر ژبې بدل کړو، هغه موږ ته د انسټالډ اپس د آپشن په برخه کې په لومړي سر کې قرار ودرلوده. اوس که چیرې موږ راشو د سورټ بای په برخه کې ډیټ انسټالډ آپشن باندې کلیک وکړو، نو وګورئ دا اپلیکیشنونه به داسې تنظیم شي چې هغوی په د ډیټ یا هم په کوم تاریخ کې چې هغوی جوړ شوي دي یا هم انسټال شوي دي یا هم په کوم تاریخ کې چې دوی استفاده شوي دي د هغه تاریخ په واسطه به دوی تنظیم شي. مثلا فیډبک هب موږ سره یو څو دقیقې مخکې ما فیډبک هب یو څه استفاده کړی و، نو د هغې له خاطره فیډ هب بک موږ سره په سر کې راغی او همداسې ګوګل کروم او بعضې نور شیان. اوس که چیرې دوباره راشو د سایز یا د سایز له نظره که مو تنظیم کړو، نو وګورئ د سایز له نظره موږ دوه آپشنونه لرو، لارج ټو سمال او سمال ټو لارج. که چیرې موږ لارج ټو سمال باندې کلیک وکړو، نو وګورئ هغه اپلیکیشنونه چې زیات حافظه یې نیولې ده هغوی به په سر کې راشي او هغه اپلیکیشنونه چې کم حافظه یې نیولې ده او زموږ په کمپیوټر کې کم سایز نیولی هغوی به په آخره کې راشي. که چیرې موږ وګورو ایکس باکس لایف، د ایکس باکس لایف اپلیکیشن تر ټولو آخره کې راغلی، ولې؟ ځکه چې 8 KB ځای نیولی دی. او که چیرې موږ وګورو مایکروسافټ ټو ډو ته هغه لږ څه مخکې راغلی دی، ولې؟ ځکه چې هغه 14 KB ځای نیولی دی. او که چیرې موږ همداسې نور اپلیکیشنونو ته هم وګورو، د ټایپنګ لینډ ګیم یو څو 90 MB ځای نیولی دی، نو ځکه هغه په سر کې راغلی دی. او د مایکروسافټ ون ډرایو اپلیکیشن یا هم کلاوډ چې موږ ورته په ساده اصطلاح کې وایو هغه په لومړی سر کې راغلی دی، ولې؟ ځکه چې 414 MB ځای نیولی دی. اوس که چیرې موږ راشو د سایز له نظره سمال ټو لارج انتخاب کړو، نو وګورئ موږ سره به هماغه ایکس باکس لایف چې وګورئ هغه په سر کې راغلی دی. او که چیرې موږ وګورو مایکروسافټ ون ډرایو ته هغه تر ټولو آخر راغلی، ولې؟ ځکه چې هغه ډېر ځای نیولی دی او ایکس باکس لایف یا هم ګوګل کروم هغې لږ ځای نیولی دی. نو موږ کولی شو چې د دې لارو څخه خپل د کمپیوټر د انسټالډ اپ په برخه کې اپلیکیشنونه تنظیم کړو. بل که چیرې موږ وګورو موږ ته بعضې اپلیکیشنونو په اړه یو څه معلومات هم راکوي. مثلا موږ ته وایي چې د ایسر پروډکټ رجسټریشن اپلیکیشن 136 KB ځای نیولی دی او هغه دا اپلیکیشن په 2024 د 4 میاشتې د 10 میاشتې په 4 تاریخ کې ثبت شوی دی، یعنی تقریبا یو کال مخکې دا اپلیکیشن زموږ په کمپیوټر کې انسټال شوی دی. او موږ ته ښایي چې د اپلیکیشن منفکچرر یا هم هماغه تولید کوونکی څوک دی. مثلا که چیرې موږ وګورو د ایسر پروډکټ رجسټریشن اپلیکیشن منفکچرر ایسر انکورپوریټډ د ایسر پروډکټ رجسټریشن اپلیکیشن منفکچرر ده. که چیرې مثلا موږ راشو همداسې لاندې، نو وګورئ مثلا د ټایپنګ لینډ ګیم ته وګورو، دا د هیګو پیچ منفکچرر ده او په 2025 د 4 میاشتې په 18 تاریخ باندې موږ سره جوړ شوی ده یا هم انسټال شوی ده په کمپیوټر کې، یعنې تقریبا 3 میاشتې مخکې. موږ کولی شو چې د دې مختلفو اپلیکیشنونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. مثلا که چیرې موږ وګورو د فیسبوک منفکچرر میټا ده او په 2025 د دویم میاشتې، البته چې د فبروري میاشت ده په 22 تاریخ یا هم د فبروري په 22 ورځ باندې فیسبوک موږ سره ډاونلوډ شوی ده یا هم انسټال شوی ده زموږ په کمپیوټر کې. که چیرې موږ پاس وګورو، دلته موږ سره لیکلي 16 اپس فاوند، یعنی زموږ د کمپیوټر د انسټالډ اپس په برخه کې اوس مهال یا هم فعلا 18 اپلیکیشنونه پیدا کېدای شي. یعنې موږ کولی شو چې اوس مهال یا هم همدا اوس د انسټالډ اپس د آپشن په برخه کې 18 اپلیکیشنونه پیدا کړو. اوس راځو چې څنګه یو اپلیکیشن د منځه ویسو یا هم د خپل کمپیوټر څخه یې ان انسټال کړو. او بله خبره پاتې شوه چې موږ کولی شو چې د یو اپلیکیشن سایز هم معلوم کړو چې
څومره سایز لري دا اپلیکیشن یا هم څومره حافظه یې نیولې ده زموږ د کمپیوټر. مثلا که چیرې موږ وګورو کالکولیټر 24 KB ځای نیولی ده. د کمرې اپلیکیشن موږ سره 14 KB ځای نیولی ده. همداسې که موږ لاندې راشو د ګیم اسسټ هماغه اپلیکیشن یا هم مایکروسافټ ایج چې ورته په ساده اصطلاح کې وایو 14 KB ځای نیولی ده. موږ کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو د دغه اپلیکیشنونو څخه چې په انسټالډ اپس پورې مربوط لري یا هم ربط لري. اوس هم راځو چې څنګه یو اپلیکیشن ان انسټال کړو. که چیرې موږ ګورو زیاتره خلک راځي او مثلا ګوګل کروم د هغې باندې رایټ کلیک کوي او ډیلیټ وایي. کله چې هغوی ډیلیټ ووایي نو وګورئ دا ګوګل کروم له منځه ځي. خو دوی فکر کوي چې همدغه د ګوګل کروم اپلیکیشن یا هم براوزر له منځه تللی دی او زموږ کمپیوټر څخه ان انسټال شوی دی. خو په اصل کې ګوګل کروم یا همدغه براوزر نه دی ان انسټال شوی دی. ولې؟ ځکه چې موږ دوباره که چیرې راشو په سیټینګ کې یا هم راشو مثلا په سرچ باکس کې سرچ ورکړو ګوګل کروم نو وګورئ موږ سره ګوګل کروم راغی. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا ګوګل کروم دوباره خپل ځای ته ویسو نو ورباندې رایټ کلیک کوو او پین ټو سټارټ منو وایو. کله چې موږ پین ټو سټارټ منو وویل نو وګورئ ګوګل کروم سره په سټارټ منو کې راغی او شتون یې درلود. اوس که چې ورباندې دوباره رایټ کلیک وکړو نو وګورئ موږ ته دلته وایي ان پین فرام سټارټ منو. وګورئ دوباره د سټارټ منو څخه ان پین شو یا هم لرې شو. اوس راځو چې څنګه په درست طریقې سره یا هم په درست لارې سره یو اپلیکیشن د خپل کمپیوټر څخه ډیلیټ کړو. راځو د دې کار لپاره په انسټال اپس برخه کې او دلته سرچ ورکوو. مثلا زموږ یو اپلیکیشن په کار ده، مثلا ګوګل کروم یا هم مایکروسافټ ایج. دا هغه اپلیکیشنونه دي چې زموږ په کار نه دي او موږ ترې هیڅ ګټه نه اخلو. دا څنګه خپل کمپیوټر څخه ډیلیټ کړو. مثلا کالکولیټر اپلیکیشن موږ غواړو چې ډیلیټ کړو. راځو په دغه 3 ډاټس باندې رایټ کلیک کوو ان انسټال وایو او دوباره ان انسټال وایو. کله چې موږ دوباره ان انسټال وویل نو د کالکولیټر اپلیکیشن به زموږ د کمپیوټر څخه ډیلیټ شي. او اوس که چیرې موږ دوباره راشو په دغه 3 ډاټس باندې کلیک وکړو نو وګورئ دلته یې موږ ته ویلي اډوانسډ آپشنز. د دې اډوانسډ آپشنز په برخه کې موږ ته ګورئ پبلیشر وایي یا هم هماغه تولید کوونکی موږ ته ښایي چې د دې کالکولیټر تولید کوونکی یا هم هماغه کمپني شی ده یا هم څوک ده همدغه کمپني. او بل موږ ته ورژن یې ښایي چې د کالکولیټر کوم ورژن زموږ په کمپیوټر کې انسټال شوی ده. او بل موږ ته اپ ښایي چې څومره اپ یې شی ده، بایټ ده، کیبي ده یا هم ام بي ده یا هم جي بي ده. او بل موږ ته ډیټ ښایي یعنې څومره حافظه یې نیولې ده 4.0 کیبي یا هم 4 کیبي. او ټوټل یوزیج یې ښایي موږ ته چې مکمل څومره ځای نیولی ده. مثلا 4 کیبي ځای نیولی ده، 1 ام بي ځای نیولی ده، 10 جي بي ځای نیولی ده، څومره ځای نیولی ده. او بل که چیرې موږ وګورو دلته موږ ته بعضې نور آپشنونه هم راکوي. مثلا موږ ته وایي چې د بیټري یوزیج یا هم همدغه کالکولیشن څومره چارج مصرف کوي زموږ کمپیوټر. مثلا هغه هیڅ چارج زموږ د کمپیوټر نه مصرفوي یا هم زموږ د کمپیوټر چارج مصرف کوي. نو موږ کولی شو چې د اډوانسډ آپشنز له لارې خپل کمپیوټر کې د اپلیکیشنونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. او بل که چیرې موږ وګورو د ان انسټال آپشن مو ولوستل خو د موو آپشن پاتې شو. که چیرې موږ وګورو د موو آپشن په زیاتره اپلیکیشنونو باندې هایډ شوی ده او د استفادې وړ نه ده. مثلا که چیرې موږ راشو ټایپینګ لینډ باندې کلیک وکړو نو وګورئ دلته هم د موو آپشن هایډ شوی ده. خو د موو آپشن دې لپاره استفاده کیږي چې یو اپلیکیشن د دغه لیست څخه یا هم د انسټالډ اپس د آپشن په برخه کې لرې شي او هایډ شي. که چیرې موږ دوباره مثلا هماغه ځای پیدا کړو او اوپن یا هم ورته اوپن فایل لوکیشن ووایو بیا موږ ته
ښایي چې څنګه دا ټایپنګ لینډ یا هم همدغه اپلیکیشن چې موږ موف کړی و د انسټارټ اپس له آپشن څخه هغه څنګه دوباره ریسټور کړو او انهایډ یې کړو. نو دا مو تاسو سره د وینډوز 11 نننی درس هیله کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درس پورې ښه وخت.